هغه صدارتي خطبه وه دغه ما په دغه انداز کې وکړه چې تاسو ټول له مداد درکوم بیا به زه تاسو سره شعرونه شریک کړم یو څو هغه داسې دي چې اول سره د کردار په باره کې څه شعرونه شریک کوم چې حساس زړه ویښ ضمیر اعلی کردار او وفا مینه دی اصل دولتونه د بنګلو نه علاوه او ما ډیر غریبان ولیدل حیران ګوته په خوله شو دا ټول ورسره نه وي د روپو نه علاوه او چرترور د خور د لاسه قتل نشو خو بس بیان دی د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای باندې او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر میل یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي او هیڅوک نشته چې د قام په غم غمجن شي معجزه ده چې دا وطن آباد دی او هر وګړی په خپل غم کې اخته دی او د هر یو رهبر منزل اسلام آباد او چرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لانده سوځي او دا کېدی شي چې راپاسې رب دې بچ کړي که د لوړ او دنګ کمره راګزار شي او دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي او د جاپان په نن نوم او نه نشانو د جاپان په نن نوم او نه نشانو که قامونه په بمونو ورکېدلی او زیار اخلاص د پرمختګ دپاره شرط دی خیانتګر قامونه نشي جوړولی او بل دغه دی چې که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور به دې اله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي او بله ده چې نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه او چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټوله لم شي او د دشمن چړې مو شوې په مرو پسې اومو نه کړي اتفاق طرف ته هڅې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د ښۍ ډډې لولې او که د ګسې او بله قطعه ده چې د مودو نه مې په ذهن راسواره دي ستا یادونه دي قسم سړي خواره دي او زما ذهن یې څه داسې منتشر کو لکه څنګه چې پښتانه خواره والی او بله قطعه ده چې حق اخیستی نه شو حق په سوال غواړو چنګې خولې کیلو لا پیدا شوي او تل به د غټانو چاپلوسي کوو مونږه شکریو لا پیدا شو زما خیال دی چې بس دی ما خو زه ډېر سوی یم خو بام وایي